السلام علیکم. تاسو به دا ګورئ که نه چې دغه کوم کس چې د پاکستان جنډه کوي که نه افغانی دی او بل دغه پاکستانی دی. دا د افغان جنډه سوځوي که نه. زه د پاکستاني ته وایم چې تا کې په دغې کې څه فرق پاتې شو، پوه شوې، څه فرق در کې پاتې شو چې تا هغه جنډه وسوځوله، تا جنډه وسوځوله او هغې په خپله مې کړه او په دغه کې څه فرق پاتې شو؟ تا وکړل او هغې وکړل. تا کې دا څه دومره هغه دی و بس دومره طاقت یې در کې که نه مخامخ ورشه، پوه شوې. تاسو کله د پاکستان یو د پاکستان جنډه وسوځوئ او یو د افغان جنډه وسوځوئ. دا تاسو غوندې خلک چې کم دي که نه دا کوي، دا ټول افغانان نه کوي داسې، دا ټول پاکستانیان داسې کوي چې دا تاسو کوئ، پوه شوې. ځان نو سړي جوړ کوي. څه په کومه لاره باندې تاسو روان یئ؟ تاسو کله به پوهېږئ تاسو چې یو ښار یې که نه بل ښار نه ځان ښار نه جوړوي، پوه شوې. ځان نه سړي جوړ کوي. تاسو دماغ چېرته تللی دي؟ تاسو په هغې سره د ځان سم کو. روغ ښکلی ټایم تېروئ سړی. دا تاسو څه لګولی دي؟ یو به بل کې خلاف خبرې کوي، یو به پاکستان خلاف خبرې کوي، یو د افغان خلاف خبرې کوي. زه یقې افغانیانو ته وایم خپل په قراره کښېنئ، خپل افغان خپل سنبال ساتئ. په پاکستان سره تاسو څه ضرورت نشته دی، تاسو ګوته ورته نیسئ، پوه شوئ. تاسو خبرې کوئ، پوه شوئ. نو داسې مه کوئ چې هلته کې جنډه وسوځي، دلته کې اوس جنډه خو هر سړی سوځولی شي، هر سړی خو ته لنده کولی شي. اوس هغې افغاني پاکستاني جنډه وسوځله، اوس به یې زه د هغې جنډه راواخلم، زه به هغې جنډه زه ورکړم. هلته کې بیا دی نه شي ورکولی که هلته کې نور افغانان نشته دی. تا خو ټول افغانان یاد کړل، پوه شوې. او ټول افغانان داسې نه دي، پوه شوې. نه ټول پاکستانیان داسې دي. نو ډېر احتیاط سره خبرې سړی کوي او جنډې سول نه دی پکار. هغې وکړل هغه نه ډېر غلط کار یې کړی دی. هغه ډېر هغې خلاف موږ ښه یو، خو دا نه ده چې موږ اوس د هغې جنډه وسوځوو یا د هغې هغه وکړو، پوه شوې. داسې سره نفرت پیلویږي، نفرت. دا چې کم ښایي که نه به خامخا هر سړی په خپل ملک باندې غیرت کوي، خپله پښتو کوي، خپله هغه کوي که نه. نو داسې نه دي پکار. نو د دغه والا دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا خبرې کوو، صحیح ده. پاکستانو ورته
دا تاسو وکتله که نه دا یې خبرې کوي نو خو آج چې راځي که نه د طالبانو حکومت چې راځي هغه جنډه چې راځي هغې ټایم کې خبرې کوه نو دوی په هغه کې ملک کې تاسو ګوتې مه وهئ چې هلته کې طالبانو حکومت راځي یا د هر چې چا حکومت راځي پوه شوې نو صحیح خبرې کوئ روغې خبرې کوئ داسې ته څه اخته کړي دي چې کله په چا چې خبرې کوئ کله په چا چې خبرې کوئ پوه شوې صحیح ځان سړي جوړ کړئ څه مو اخته کړې ده کله په چا کې خبرې کوئ کله په دلته کې هغې کې اختر یا په پاکستان ادارې کې خبرې کوي نو زه د هغه افغانیانو زه خپل ښه خلاف یم چې کوم پاکستان خلاف خبرې کوي او پاکستان ادارې کې خبرې کوي هغه زه خپل خلاف یم ټول افغان نه دی داسې چې درته وایي چې ټول افغان چې کوم دی که نه داسې دی ټول افغان ښه نه دی داسې صحیح ده ځان خپل خوله لږ سنباله وه صحیح ده